په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره په ټول هیواد کې د بیارغونې چارې چټکې شوي. د ننګرهار شینوار ولسوالۍ وطن اوسیدونکی وایي اسلامي امارت په راتګ سره د ولسوالۍ کې بېلابېلې رغنیزې پروژې ترسره شوي چې پکې ګڼو کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې وه. اسلامي امارت په راتګ سره ډېر کارونه چې دي الحمدلله شوي دي او هغه کارونه چې شوي دي هغه زموږ د ولس لپاره بسنه نه کوي. نو د حکومت نه ډېره مننه کوم او ډېر تر خوشحاله یو چې موږ سره نور قدمونه چې هغه نه پراخ قدمونه واخلي. د دې ولسوالۍ بل اوسیدونکی بیا وایي د مارکو بازار څخه تر شرګړ بازار پورې د غځېدلي سړک جوړول د ولسونو اساسي غوښتنه ده او له مسؤلینو غواړي چې دغه سړک ورته په پاخه او اساسي ډول جوړ کړي. د اسلامي امارت په راتګ سره د بیا رغونې ډېر کارونه ترسره شوي دي په دې ولسوالۍ کې. خو همدا مشکل چې زموږ اوس د خواهش دی غوښتنه ترې کوو چې د کوم سړک چې زموږ د مارکو نه واخله تر د شینوار نهه ولسوالۍ د پیوسته کوي دا ډېر خراب دی، ډېرې ستونزې لري. نو غوښتنه هم د اسلامي امارت نه منوي به یو چې دغه سړک باندې لږ فکر او توجه وکړي. په ورته وخت کې د شینوار ولسوالۍ مسؤلین وایي د ولسوالۍ کې یو شمېر رغنیزې پروژې ترسره شوي او ولسونو ته د مارکو بازار څخه شرګړ بازار ته د غځېدلي سړک د جوړولو ډاډ ورکوي. خو موږ د ولسونو غوښتنه چارواکو ته، مسؤلین ته، مشرانو ته بیا قدرمن زموږ د ننګرهار والي صاحب ته رسولې ده. هغوی له خوا نه کاملا موږ ته اطمینان ډاډ راکړی شوی دی چې انشاءالله چې د ولسونو هر قسم غوښتنه ته موږ آماده یو. خصوصا بیا د مارکو نیولې تر شرګړ پورې د سړک تاسو ته معلوم ده چې بیخي ناسم دی، تنګ هم دی او سړکونه خراب شوي هم دی. د دې په ارتباط والي صاحب سره موږ لیده کاته وکړه. والي صاحب موږ ته اطمینان راکړه چې انشاءالله ډېر کم وخت کې به موږ دا سړک جوړو رغوو به. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د چک ډیمونو، استنادي دیوالونو او پاکو اوبو رسولو ګڼې پروژې ترسره او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.